د نظم عنوان مې دی د نن مسلمان. په ژبه وایو چې په منګه کې ایمان پاتې دی، نه څوک پښتون پاتې دی، نه څوک مسلمان پاتې دی. داسې لا څوک دی چې د خپل ورور سره چل نه کوي، هسې په خوله خو به ښه وایي خو عمل نه کوي. د خپله کوره بستره واخلي او ځي په مخه، څه ټماټره لوګان واخلي او غوړي په مخه. د امت غم وي سره ځي او ښځه کور پرېږدي، چرته جنت ګوري چې کور کې بوډۍ مور پرېږدي. متل دی دا چې هندو ستړی او خدای ناراضه، ستا نه خو کلی چم ګاونډ او هر سړی ناراضه. څېره دې ښه جوړه ده، دا دې ښه نشان پاتې دی. نه څوک پښتون پاتې دی، نه څوک مسلمان پاتې دی. ملا صاحب هم ښه مخلص له خپله غږه ښکاري، غږ او عمل تضاد لري، قیصه دې ټګه ښکاري. په هر سړي باندې فتوې ته د اسلام لګوي، ګناه ثواب پیژني بیا هم ته الزام لګوي. وای ګناه د ملاوټ کتور او سور خرڅوي، ځان ملایکه ګڼي بیا هم خپله لور خرڅوي. په زور دې خرڅه کړه بچی دې په سزا اخته کړه، نکاح یې ونه شوله لور دې په زنا اخته کړه. بل کار دې نه وي نو بس غږ دې تر اذان پاتې دی. نه څوک پښتون پاتې دی، نه څوک مسلمان پاتې دی. امی سړی عاجز په ورانه که په سمه لاړو، امی سړی عاجز په ورانه که په سمه لاړو، لکه د خر چې کم چابار کو او په کمه لاړو. لکه په یوه پڼه کې دوه پښې ځایدلی نشي، په مسلکونو مسلمان تقسیمېدلی نشي. مضبوط ایمان جوړ که لږ نر شه ازمری شه مړه، دا پنجپیرتوب وهابیتوب پرېږده سړی شه مړه. په سترګو ړوند شي د ایمان د سر سودا ماته که، بیا که هم نه پوهېږي زه الله دې ملا ماته که. د عام سړي نه مې بس دغه غټ خفګان پاتې دی. نه څوک پښتون پاتې دی، نه څوک مسلمان پاتې دی. شاعر له هم شرم پکار دی، پردی خور یادوي، د چا ښایسته لیونی شي د چا زور یادوي. له خپل عمله په حاشي خورې شیطان یې ګوره، خدای ګو ګمراه یې څه په کنده کې روان یې ګوره. قدرت لرې پوهېږم دا هر څه د قصده کوي، نه حق ته حق وایي او نه د مظلوم مرسته کوي. ښه عقلمند یې خپله ګټه او تاوان وګوره، لږ د شعرا په آیاتونو کې خپل ځان وګوره. ای ډبرواله اخر نوم دې د انسان پاتې دی، نه څوک پښتون پاتې دی، نه څوک مسلمان پاتې دی.